د غنمو د کر دا ډول حبیب الله لپاره نوی دی. د کرنې ریاست له لوري په نمونه‌يي ډول د غنمو دې کر ته کروندګر ځکه خوښ دي چې د خړوب لپاره کمو اوبو ته اړتیا لري. کروندګر حبیب الله د کرهنې ریاست څخه وغوښتل چې په نورو کرهنیزو برخو کې دې هم د داسې نوښت په رامنځته کولو سره د حاصلاتو ښه کولو برخه کې مرسته وکړي. نو اوس دغه غنم چې د غنم منه موږ زمه وکرل، یو خو اوبه کمې غواړي، قط یې کوچنی ده، وږی یې ډېر ده، حاصل اضافه دی، واښه نه کوي، که وي کې هغه موږ پوجي کوو. ګوره اوس یو تر واښه نسته، هلته دونه ډېر دي. سړی کې ګرځېدلی چې هوا کې خلاصه ده نو ډېر ښه حاصل کوي. یعنې موږ په دغسې موږ ورته ګورو، موږ وایي تر دا نورو غنمو دغه یعنې یو په 3 باندې اضافه دي. صحیح دی، صحیح معنا ښه تخم ده. یو شمېر نور کروندګر وایي د غنمو قطاري کرکیله کمه خواري خو ښه حاصلات لري. هغوی وایي اوس ټول دې تاسیسېدلي چې نوی کرنیز میتود د پخواني هغه ځای ونیسي. دا انشاءالله الرحمن نور په طرف دا ډېر ښه غنم دي، ډېر په ترتیب غنم دي. یو خو واښه ښه جلا کېږي او بل مثل سړی کې تللی شي وچو لاندې ور معلومېږي چې دا اوبه سول اوبه نه سول څنګه سول. حاصلات یې خوشحاله یم. دا غنم دا خو د زراعت والا غنم دی، ډېر ښه ښایسته غنم دی. ته ښه یو خو یې ښه وږی کړی دی، بل د وښو صفا دی او بل تنده نه کوي. باید موږ وزارت ته دا خواست چې دا تخم په کوم علاقه کې چې خلک یې غواړي باید هغه سیمې ته ډېر سي. د کرنې برخې کارپوهان وایي کرنیز سکتور کې نوښت پر حاصلاتو مستقیم تاثیر لري. روح الله حکیمي چې له زراعت پوهنځي څخه فارغ دی وایي مسلکي او نوي میتودونه د غنمو او هر بل فصل لپاره مهم دي. په کم کښت سره موږ زیات حاصل ترلاسه کولی سو، د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی کیږي او همدارنګه د عرضه وښو او د عرضه بوټو د راشنه کېدو مخنیوی هم کیږي. یعنی پخوا به چې دغه سیستم نه و، قطاري سیستم یا اصلاح شوي تخمونه نه وو، کروندګرو به زیاته ځمکه کرله خو حاصل به یې ډېر کم و. خو اوس د همدغه نوي میتود په تطبیق سره کروندګر کم کښت کوي او حاصل یې زیات دی چې دا د اوبو د مخنیوي د زیات اوبو د مصرف مخنیوي هم کوي او همدارنګه د عرضه بوټو په کنټرول کې هم مهم رول لري. د زابل کرنې ریاست مرستیال مولوي محمد ولی نویدیار وویل په عمومي توګه سږ کال د غنمو کرکیله کې زیاتوالی راغلی. د په وینا تیر کال څه باندې 27,000 هکټاره خو سږ کال پر څه باندې 90,000 هکټاره ځمکه غنم کرل شوي. د په وینا د غنمو مسلکي کرکیلې برخه کې کوشش کوي چې په ټول زابل کې عملي کړي. او سږ کال په 1404 کال کې تقریبا 90,438 هکټاره ځمکه کرل شوې ده چې حاصل به ان شاء الله 15,242 ټنه حاصل کېږي خدای کول. نمایشي کښتۍ خو اصلي د رواج لپاره جوړې شوي سرویس رواج چې په زابل ولایت کې هم په ټولو ولایتو کې وزارت مقام دا اقدام شروع کړی ده چې 12 نمایشي کښتۍ زابل ولایت ته موږ ته راکړي دي چې 8 کښتۍ په مرکز قلات کې موږ خلکو ته ورکړي دي، هغو تطبیق کړي دي، کرلي دي او 4 دانې په دغه چوپان ولسوالۍ کې کرل شوي دي د نمایشي کښتۍ په نامه باندې. کرهنې ریاست وایي کروندګر اوس غنم او نور تولیدات د مخدره توکو کرکیلې ښه بدیل بولي ځکه نو هر کرنیزه برخه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. عبدالقیوم مجز، هوریت راډیو، زابل.